د افغانستان پخوانی پوځي قوماندان سمیع سادات راپورونه ښیي چې د کوچني اختر مناسبات کابل ته د راتګ نیت لري. هغه خبر چې په ټولنیزو رسنیو او سیاسي حلقو کې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې باور ټي وي چینل مو سبسکرایب کړی وي. د سرچینو په وینا سمیع سادات غواړي چې د اختر ورځې له خپلې کورنۍ او ملګرو سره په کابل کې تېرې کړي. که څه هم تر اوسه رسمي تایید نه دی شوی، خو دا خبره د خلکو ترمنځ د بحث مهم موضوع ګرځېدلې ده. سمیع سادات چې د افغانستان د پخواني حکومت یو مهم پوځي څېره وه، له اوږدې مودې راهیسې له هیواد بهر ژوند کوي. د هغه احتمالي راستنېدل په داسې وخت کې مطرح کېږي چې د هیواد سیاسي فضا لا هم د بدلونو په حال کې ده. ځینې شنونکي وایي چې که د نوموړي کابل ته راشي، نو دا به د ملي پخلاینې او د افغانانو ترمنځ د باور جوړونې لپاره یو مثبت ګام وي. هغه باور لري چې د پخوانیو او اوسنیو څېرو ترمنځ اړیکې کولی شي د هیواد راتلونکی باثبات کړي. خو بل خوا یو شمېر کسان بیا په دې باور دي چې دا ډول سفرونه باید له احتیاطه ډک وي، ځکه چې د امنیتي او سیاسي وضعیت حساسیت لا هم موجود دی. په همدې حال کې د افغانستان د اوسني حکومت چارواکو مخکې ویلي چې ټول افغانان کولی شي بیرته خپل هیواد ته راستانه شي او په امن فضا کې ژوند وکړي. دا څرګندونې د دې لامل شوي چې ځینې پخواني چارواکي د بیرته راتګ په اړه فکر وکړي. سمیع سادات تر دې مخکې هم د افغانستان د وضعیت په اړه څرګندونې کړې دي او تل یې د ملي یووالي او د هیواد د ثبات غوښتنه کړې ده. د خلکو ترمنځ هم د دې خبر په اړه بېلابېل نظرونه شته. ځینې بیا د هغه راتګ ته مثبت نظر ورکوي او وایي چې دا به د اختر په ورځو کې یو مهم پیغام ولري، خو نور بیا د احتیاط غوښتنه کوي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو تر بیا ښې چارې.